د سپټمبر په 28مه د خوست اوسیدونکو هم په افغانستان کې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخیسته او د خوښې وړ نمایندانو ته یې رایې وکارولې. دوی تر ډیره د ټول ټاکنو بهیر له شفافیته ډاډمن وو، خو زیاتولی چې د پخوا په شان په دې انتخاباتو کې هم ستونزې موجودې وې. د ټاکنو ګډونوالو ویل د دې بهیر مامورین او کارکوونکي باید مخکې له مخکې ښه وروزل شي. انشاءالله انتخابات بهیر ښه روان دی، شفافیت دی او امنیتي حالات ښه دي، تر اوسه پورې کومه ستونزه نه ده موجوده شوې. خو هیله ده چې په راتلونکي ټاکنو کې د دغې بایومتریک پروسې لپاره مشخص او د دغې کار متخصصین په دغه برخه کې وګماري. بل لوري ته د ولسمشریزو ټاکنو ګډونوالو په دې خوښي څرګندوله چې هغوی د ټاکنو له لارې د راتلونکو 5 کلونو لپاره ولسمشر ټاکي. دوی ټاکنې د ولسواکۍ اصل ګاڼه او له خلکو یې غوښتل چې په دې ملي بهیر کې برخه واخلي. رایه اچوونکو په خوست کې امنیت هم ډاډمن وباله او زیاتولی چې د خطر احساس نه کوي. دا د خوشحالۍ محل دی چې موږ مقصد د خپله رایه په ښه توګه خلکو ته ولس ته یغه انتخاب شوي نفر ته موږ رایه ورکړه. دغه ملي پروسه د ولس په ولسواکه نظام باندې باور لري، نه په زورواکه نظام باندې، او د ولسواکه نظام په خاطر موږ باید خپله قیمتي رایه استعمال کړو او خپل سرنوشت وټاکو. هیڅ نوع احساس د خطر موجود نه دی. ډېر خلک ډېر په خوښۍ سره درېږي خپل رایه استعمالوي. په خوست کې د رایه اچونې 180 مرکزونه و چې 815 محلونه یې درلودل. که څه هم په ټوله کې د خوست امنیت په نسبي ډول ښه و، خو بیا هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د چاودنو او توغندیو بریدونو راپورټونه ورکړل شوي چې د چارواکو په وینا ځاني زیانونه یې نه درلودل.